د فلم شروعات د لاس انجلس یو ښار نه کیږي کوم ځای کې چې خلک په سړکونو باندې منډې وهي او ځانونه بچ کوي. هر طرف ته تباهي جوړه شوې وي. بیا موږ یو غټ ګونګټ ګورو چې هغې په دغه ښار باندې حمله کړې وي او ټول عرصه یې تباه کړې وي او دغه ګونګټ مړ کولو لپاره هلته کې ډېرې زیاتې هلیکاپټرې هم راغلي وي او بیا دلته نه سین شفټ کیږي او ډېر وخت پیله ځي کله چې دغه ګونګټ دلته کې نه وي راغلی. بیا موږ یو سړی ګورو چې د هغې نوم الیکس وي او هغه یو ټرمینیټر وي او هغه د یو ښځې کور ته راغلی وي او هلته یو مږه نیسي او کله چې الیکس په دغه کور کې دغه مږه ونیسي نو دغه ښځه دې ته یو ګفټ باندې کیک ورکړي. بیا دغه ښځه الیکس ته وایي چې ستا باندې یو ورکوټی ګونګټ روان دی. الیکس چې کله دا ګونګټ وګوري هغه یې وپېژني او ورته وایي دا یو زهریلا ګونګټ دی. دغه ښځه خپله چپړه راواخلي او دغه ګونګټ مړ کوي خو دا ګونګټ مړ نه کي او دغه ګونګټ راپاسي او الیکس وخوري. بیا موږ الیکس ګورو چې هسپتال ته راغلی وي او د دغه بیمارۍ علاج کوي. بیا موږ په دغه هسپتال کې مردخانه ګورو کوم ځای کې چې ډاکټر ولاړ وي او هلته کې مړی پروت وي. بیا اچانکه هغه مړی حرکت وکړي. دغه ډاکټر ډېر زیات ویریږي خو بیا هم هغه همت کوي او دغه بیګ کولاوي خو د دغه کمرې بجلي لاړه شي او کله چې بجلي راشي موږ هلته کې یو غټ ګونګټ ګورو چې دغه ډاکټر وخوري او دغه ډاکټر هلته کې الارم وغږوي په کوم باندې چې دغه ټول خلک ویریږي او لږ غونډه کې بیداره شي. خو بیا موږ هغه ډاکټر ګورو چې د هسپتال مالک ته راشي او ورته وایي چې زه یو غټ ګونګټ وخوړلم او د دغه ګونګټ خپې بالکل د یو جولا په شانتې وي خو څوک هم د دغه ډاکټر باندې یقین نه کوي خو هلته کې الیکس ولاړي او دغه ټولې خبرې واوري او هغه راځي دغه ټول ډاکټرانو ته وایي چې دغه ډاکټر بالکل صحیح خبره کوي څه ګونګټان له خپل سایز نه ډېر زیات غټ شوي دي. الیکس دغه ډاکټر ته وایي که ته زما دا بیل دې معاف کړو نو زه به هغه جوله تاسو ته راپیدا کړم او د هسپتال مالک دغه خبره ومني. الیکس بیا هغه مردخانې ته ځي او هغه ګونګټ پسې ګرځېږي. الیکس سره یو بل سیکورټي ګارډ هم په دغه مردخانې ته راځي. بل خواته موږ فوجي ګاډي هم ګورو چې په دغه ښار کې څه پسې ګرځېږي او لږ ساعت بس موږ هلته کې یو میجر او له هغې څه ملګري ګورو او دغه هسپتال ته راننوځي او الیکس چې دغه مردخانې ته راننوتی وي د هغه مړی وګوري چې هغه دا جولا خوړلی وي او الیکس چې کله اخوا او دې خوا نظر واچي هلته کې یوه کړکۍ کولاووي او دا پوه شي چې دغه جولا به په دغه کړکۍ باندې تښتېدلی وي او بیا د خپل حفاظت لپاره څه سامان ځان سره والي او په هغه کړکۍ کې دننه لاړ شي. بل خواته کې هغه میجر د هسپتال مالک ته وایي چې ستاسو هسپتال ته داسې یو مریض راغلی دی چې څوک هم هغې ته ګوتې ویسي هغې ته به هم ټول جراثیم ولګي. بیا موږ یو واټ کې مریض ګورو چې په خپل بیډ باندې اوده وي او هلته کې هغه جولا په یوه کړکۍ باندې لاندې راکوشي او هغه جولا په دغه مریض باندې حمله وکړي. الیکس چې کوم هغه جولا پسې روان وي هغه دلته کې یوه جاله وګوري خو اوسه پورې الیکس دغه رنګي جاله له یو ګونګټ نه وي کتلي او څنګه چې خپل لاس هغه جالې ته ویوړي هغې کې د دې لاس ونښلېږي او ډېر کوششونه کوي او خپل لاس هغې نه ازادوي. دلته کې الیکس ته یوه خبرې پته ولګي چې دغه جولا څومره خطرناک او زهریلا دی او دا به انسانانو ته ډېر نقصان ور ورسوي. بیا چې میجر کله هغه مړی وګوري چې هغه جولا خوړلی وي دوی ته خپل یو ملګری وایي چې دا مکه جولا خوړلی دي او دلته کې موږ ته دغه خبره هم پته ولګي چې دغه میجر خپل ټیم سره مکه جولا پسې راغلی وي چې هغه ونیسي او یا یې مړ کړي. دغه پروفیسر میجر ته وایي چې زر ته زره موږ دغه جولا راپیدا کړو او مړېږو او هرې 40 غنټې پس له هغې سایز به رو پر رو غټېږي. الیکس اکه جولا پسې شوی وي او لاندې یو تخانې ته راشي. ته هلته کې هغه جولا خو وګوري خو لږ ساعت پس یې هغه وتښتېږي. الیکس هغه جولا پسې اوس هم شوی وي خو بیا هغه جولا شاته نه په دې باندې حمله وکړي خو بیا هلته کې د میجر ملګري راشي کارلي او په دغه جولا باندې ډزې وکړي خو دغه جولا په ګټر باندې لاندې وتښتېږي. بیا کارلي راځي او الیکس هغه میجر ته بوځي خو دغه میجر دې نه د هغه جولا باره کې تپوسونه کوي. الیکس میجر ته وایي چې دغه جولاګان ډېر زیات غټ دي او دا ډېر چالاکه هم دي او ډېر طاقتور هم دي. بیا پروفیسر راځي او میجر ته وایي چې دغه جولا خپل دویم سټیج ته تللی دی او 40 غنټې پس هغه به خپل دریم سټیج ته لاړ شي یعنې نور به هم غټ شي. خو بیا الیکس چې کله دا خبرې واوري هغه ډېر زیات ویریږي او دې نه تپوس کوي چې آخر دا څه کیسه ده ما ته خو مو ووایې. میجر دې ته وایي چې څه خبره هم نشته ته اوس دلته نه لاړ شه خو الیکس ورته وایي چې نه ما ته به اوس دغه ټوله کیسه کوئ هله به زه دلته نه ځمه او بیا هغه سیکورټي ګارډ هم د دې مدد کولو لپاره د سره په ګاډي کې کیني او لاړ شي. بل خواته په میډیا کې د هغه جولا ویډیو وایرل کېږي کوم چې 6 فوټه اوچت وي
او دغه پروفیسور ورته وویل چې اوس دغه جولا خپل دریم سټیج ته ورسېدو. خو بیا هغه میجر ته یو ټلیفون کال راځي او څوک هغې ته د هغه جولا لوکیشن ورکوي او بیا هغه میجر خپل یو ټیم لیږي او هغه جولا پسې ګرځېږي. دوی هلته کې ځل هغې ډېر زیات جالۍ هم ګوري خو دوی ته هغه جولا هلته کې میلاو نه شي او بیا دوی ته پته ولګي چې هغه جولا یو پارک ته روان دی. بیا موږ په دغه پارک کې ډېر زیات خلک ګورو چې هلته کې راغلي وي او انجوی کوي. خو بیا هغه جولا هلته کې یو سړی روچت کي او هغې نه پس دغه هم هلته کې وخوري او بیا دغه جولا په یو وړې ماشومې باندې هم حمله کوي خو دغه ماشومتي بچي او مخکې حرکت وکړي. بیا دغه جولا په پارک کې خلکو باندې اټیک کوي او هلته کې ډېر خلک دا ونیسي او څه خلک پکې مړه کړي او هلته کې ډېر زیات خلک ځان بچ کوي او تښتي. بیا دغه جولا یو ماشوم باندې هم حمله کولو ته راشي خو بیا الیکس هلته کې ځان ورسوي او دغه جولا ځان پسې کړي او خلک ترې بچ کړي. یعنی هغه جولا خپل ګاډي پسې کړي او هغه ترې مخکې خپل ګاډي ځغلوي او دغه جولا ورپسې شوی وي او بیا الیکس هلته کې خپل ګاډي ځغلوي او دغه جولا ورپسې شوي او هغه سیکورټي ګارډ خپله تمانچه اخلي او په دغه جولا باندې ډزې کوي خو په دغه جولا باندې ډزو هېڅ اثر نه کېږي. بیا الیکس ته هغه جنۍ ټلیفون کوي او ورته ووایي چې دغه جولا مړ کولو لپاره موږ آرمي رالېږلې ده او ته خپل ګاډی هلته نه وتښتوه او ته لاړ شه. او الیکس هغه ځای ته راورسېږي کوم ځای کې چې ډېر زیات فوجیان ولاړ وي او دغه جولا مړ کوي او بیا الیکس او هغه سیکورټي ګارډ خپل ځان دغه ګاډي نه روکاږي او یو ځای کې پټېږي او هلته کې موجوده فوجیان په دغه ګونګټ باندې ډېر زیاته ډزې کوي خو دغه ګونګټ ډېر زیات چالاک وي او دغه ګاډي اوچتوي او دغه فوجیانو باندې رالاړه کوي او دغه ګونګټ یو غټ غوندې کې ټوپ ووهي او دغه فوجیانو نه ځان وتښتوي او ځنګل ته لاړ شي او بیا کالي خپل ټیم سره دغه جولا پسې ځان رسوي. خو هلته کې الیکس هم دې ته مینت ضروري کړي چې تا سره ځم خو کالي دې ته وایي چې ته په ارام کښېنه او هلته نه ترې لاړه شي. کالي او هغه فوجیان دغه ځنګل ته راځي او دغه ګونګټ پسې ګرځي او هغه میجر د دغه کیمرو په مدد باندې دغه ټوله کیسه ګوري او لږ ساعت پس دغه ګونګټ له کالي ملګري رانیسي او دغه ټول مړه کوي. دغه فوجیان په دې باندې ډزې هم کوي خو په دغه ګونګټ باندې هېڅ هم اثر نه کوي. دغه دوران کې د کالي لاس د دغه ګونګټ په جاله کې لاړ شي او هغه خپل ځان راخلاصي خو هغه نه ختي وي. خو بیا الیکس هلته کې راشي او د چاړې په مدد باندې هغه دغه جاله کټه کړي او د دې لاس یې روکاږي او هغه ګونګټۍ دې دواړه وګوري او دې پسې مخکې حرکت کوي او دا مړ کوي. خو هغه سیکورټي ګارډ راشي او په دغه ګونګټ باندې ډزې وکړي او دې ته یوه موقع میلاو شي چې دلته نه وتښتېږي. دا درې واړه دې هلته نه منډه کړي خو دا ګونګټ کارلي په خپل جال کې راونیسي او ځان سره یې ویسي. خو الیکس د دې څه مدد ونه کړي او هغه بیا ځي او میجر ته دغه کیسه کوي او ته و چې له کارلي مدد وکوي خو میجر دا فکر کوي چې اوسه پورې به هغه ګونګټ کارلي بیا مړه کړې وي او اوس دغه پروفیسر ووایي چې دغه ګونګټ له خپل پنځمې حصې ته لاړو. خو الیکس ته غوسه ورشي او دغه پروفیسر نه تپوس وکړي چې آخر دا پنځمه حصه څه شی ده او آخر دغه ګونګټ څومره غټ شو او څنګه خطرناک شو. دغه پروفیسر ورته یو کیسه وکړي چې موږ د خپل تجربې لپاره یو مړی راوستی و او دغه جولا ته هم پرېغوستی و خو دغه جولا هغه مړی باندې یو جال جوړ کو او بیا پرې موږ یو بل ایکسپریمنټ هم کړی و خو زموږ دغه تجربه ټوله ناکامه شوه او موږ په دې باندې دوا هم ټیسټ کړې ده خو زموږ دغه ټوله دوا فیل شوه او دغه سپایډر اوس ورو ورو غټېږي. اوس هغه خپلې پنځمې برخې ته رسېدلی دی یعنې دا جولا به اوس خپل په شانتي یو غټ جولا را پیدا کړي. بیا موږ په میډیا کې ګورو چې دغه جولا اوس ښار ته راغلی دی کوم ځای کې چې هغه ډېر زیات نقصان کوي او بلډینګونه هم ماتوي او هلته کې خلک هم مړه کوي او دې نه پس دغه جولا یو غټ بلډینګ ته بره وخیږي او دا هماغه سین و کوم چې موږ فلم په شروع کې کتلی و. او بیا دغه میجر خپل یونټ ته آرډر ورکوي چې په دې باندې برنه په جاز باندې حمله وکوي خو دغه جولا سره سره دغه بلډینګ هم ختم شي. خو بیا میجر ته د خپل ټیم یو خبر ورکړي او ورته ووایي چې دغه ګونګټ په بلډینګ کې هګۍ ورکړي دي کوم نه چې اوس واړه واړه بچي بهر ته روځي او دغه جولا به خپلو بچو ته خوراک ورکوي او دا به انسانان وي کوم کې چې د میجر ملګري هم شامله ده او هغه اوسه پورې ژوندی وي. بیا میجر الیکس ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې تا سره 15 منټه دي او ته لاړ شه خپله ملګري رابچ کا او کالي بچ کولو لپاره الیکس هلته نه لاړ شي. پروفیسر میجر ته وایي چې لږ ساعت پس به دغه ټول جولاګان د اګو نه بهر ته راوځي او ته وایي چې ته وخت مه ضایع کوه او ته جاز ته آرډر وکړه چې په دغه بلډینګ باندې حمله وکړي او دا تباه کړي. خو میجر داسې کولو نه انکار وکړي ولې هغه نه غواړي چې دغه بلډینګ کې ټول خلک مړه کړي او خپل ملګري هم پکې مړه کړي. او لږ ساعت پس الیکس هغه بلډینګ ته راشي خو لږ ساعت پس چې دا کله په چت باندې وخیږي دا هلته کې د جولا ډېرې زیاتې هګۍ ګوري او دغه جولا دلته کې ډېر زیات خلکو هم ګیر کړي وي. الیکس او هغه سیکورټي ګارډ
دغه ټول خلک راخلاصي او الدنې بچ کوي او الیکس خپل مرګري هم الدکی آزاد دي کې خلک سات پس دغه ټول جولاګان دا ګونه بارته روزي او دغه وړه جولاګان په داخل ګماني حمله کوي او الیکس په طریقه باندې ټول خلک بچي ولاندې راول او به هغه میجر جازون د اډر ورکوي او په دغه جولاګانو باندې حمله کوي او په دغه حمله کې هغه جولا د بلډینګ نه لاندې را لړ شي په کومه چې ټول خلک خوشاله شي ولې چې دا فکر کوي چې دغه جولا به اوس لاندې مړوي او میجر الیکس ته ټلیفون کوي او ته وایي چې ستا شکریا چې تا دا خلکه بچو او دغه جولا یو ځل بیا جګ شي او نیغ ودرېږي الیکس بیا خپل ملګري ته وایي چې منډه که او زما هغه هتیار روړه او دا را منډه کې او ډېر نږدې دغه جولا ته راشي او د دې هغه ملګري راکټ لانچر ډوډۍ او الیکس ته ورکي او الیکس شاته نه په دغه جولا باندې یو ډز وکي په کوم باندې چې دغه سپایډر په منځ باندې نیم شي او را لړی شي او دغه شاندې دا جولا دلته کې مړ شي او دغه ټول خلک ډېر زیات خوشحاله شي خو دغه میجر یو ځل بیا الیکس ته زنګ وخي او ته وایي چې یو بل مصیبت راغو او دلته کې یو بل قسم ګونګټ را پیدا شو او زموږ فلم دلته کې ختم شي